د لومړي وزیر نریندر مودي د 2021م کال د جون میاشتې من کی بات یا د زړه خبره د دې پښتو متن تاسو ته حکمت الله نوري وړاندې کوي. زما ګرانو هیوادوالو نمسکار. ډېری وختونه په من کی بات کې تاسو د پښتنو یو برخه شتون لري. دا ځل ما د بل څه کولو په اړه فکر وکړ. له تاسو څخه پوښتنې کوم نو زما پوښتنې په دقت سره واورئ. څوک لومړی هندۍ لوبغاړی و چې په اولمپیک کې یې په انفرادي توګه د سرو زرو میډال وګټلو؟ په کومو لوبو کې هندوستان په اولمپیک کې تر ټولو زیات میډالونه ګټلي دي؟ کوم لوبغاړي په اولمپیک کې تر ټولو زیات میډالونه ګټلي دي؟ ملګرو تاسو ممکن ماته ځوابونه راولېږئ یا نه، مګر د اولمپیک پوښتنو ته په ځواب ویلو سره چې مای ګف کې شته تاسو به ډېرې جایزې وګټئ. د دې په څیر ډېرې پوښتنې د توکیو لوبو په اړه په مای ګف کې شته دي. د توکیو اولمپیک لوبو په اړه پوهېدلو لپاره مای ګف کې برخه واخلئ. پوه شئ چې هند څنګه مخکې فعالیت کړی. اوس زموږ د توکیو اولمپیک چمتووالی څنګه دی؟ په دې ټولو د ځان لپاره پوه شئ او نورو ته یې په اړه هم ووایاست. زه غواړم تاسو ټولو څخه غوښتنه وکړم چې دقیقاً په دې سیالۍ کې برخه واخلئ. ملګرو کله چې موږ د توکیو اولمپیک په اړه خبرې کوو نو څنګه کولی شو افسانوي اتل میکا سینګ هیر کړو؟ څو ورځې د مخه کورونا هغه له موږ څخه واخیست. کله چې هغه په روغتون کې و ما د هغه سره د خبرو کولو فرصت ترلاسه کړ. د هغه سره د خبرو پر مهال ما له هغه یوه غوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې تاسو په 1944 کال کې د توکیو اولمپیک سیالۍ کې د هند استازیتوب کړی و. نو دا ځل کله چې زموږ لوبغاړي توکیو اولمپیک ته ځي تاسو باید زموږ د لوبغاړو روحیه پیاوړې کړئ. هغوی باید له خپل پیغام سره وهڅوئ. هغه د سپورت لپاره دومره ژمن او احساساتي و چې سمدلاسه یې خپلې ناروغۍ پر مهال هم رضایت وښود. مګر بدبختانه چې هغه له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. زه لا هم په یاد لرم چې هغه په 2014 کال کې صورت ته راغلی و. موږ د شپې ځغاسته پرانیستله. د سپورت په اړه له هغه سره کومې خبرې چې ما درلودې په رښتیا چې زه یې هم وهڅولم. موږ ټول پوهیږو چې د میکا سینګ ټوله کورنۍ سپورت ته وقف شوې وه. په دوی هندوستان ویاړي. ملګرو کله چې استعداد، سرښندنه، پریکړه او د سپورت کوونکي ټینګ عزم سره راټول شي نو هرومرو یو اتل جوړوي. زموږ په هیواد کې ډېری ورزشکاران د کوچنیو ښارونو او کلیو څخه دي. زموږ ټیم چې توکیو ته ځي ډېری داسې لوبغاړي لري چې ژوند یې خورا هڅوونکی دی. کله چې تاسو زموږ د پروین جدهاو جی په اړه واورئ او په دې پوه شئ چې نوموړی له څومره ستونزو سره تر دې ځایه را رسېدلی دی نو تاسو به ښه احساس وکړئ. پروین د مهاراشټرا د ستاره ولسوالۍ د یوه کلي اوسېدونکی دی. هغه په غیشي ویشتنه کې ډېر ښه دی. د هغه پلار او مور خپله کورنۍ د خپل لاس په مزدورۍ او کارګرۍ سره اداره کوي او اوس د دوی زوی هغه دی په توکیو اولمپیک سیالیو کې برخه اخلي. دا نه یوازې د هغه د مور او پلار لپاره بلکې زموږ د ټولو لپاره د ویاړ خبره ده. په ورته ډول یوه بله لوبغاړې ده زموږ نها ګویل جي. نها د ښځو د هاکي ټیم غړې ده چې توکیو ته ځي. د هغې مور او خویندې د بایسکلونو فابریکه کې کار کولو سره د کورنۍ لګښتونه پوره کوي. د نها په څیر د ډیپیکا کوماري جی ژوند هم له پورته او ښکته ډک دی. د ډیپیکا پلار یوه رکشا چلوي او مور یې نرسه ده. او اوس یې وګورئ ډیپیکا دا مهال د توکیو اولمپیک کې د هندوستان یوازینۍ ښځینه نښه ویشتونکې ده. زموږ نیکې هیلې د ډیپیکا سره دي. ملګرو موږ چې په ژوند کې هر چیرې رسیږو هر څومره چې لوړ ځای خپل کړو له ځمکې سره زموږ اړیکه تل موږ زموږ ریښو پورې تړلې ساتي. د یوې مودې مبارزې وروسته د بریا د خوښۍ تجربه یو بل څه دي. ټوکیو ته تللي زموږ لوبغاړي په ماشومتوب کې د وسیلو او سرچینو کمبود سره مخ وو. مګر دوی دوام ورکړ او په ډیر زحمت سره یې دوام ورکړ. د اتر پردیش مظفرنګر د پریانکا ګوسوامی جی ژوند هم ډیر څه رازده کوي. د پریانکا پلار د بس کلینر دی. له ماشومتوبه پریانکا له هغې کڅوړې سره مینه درلوده چې میډال ګټونکي به ورسره راښکاره کېدل. دا جذبه وه چې هغې د لومړي ځل لپاره د منډې وهلو سیالۍ کې برخه واخیسته. اوس هغه د دې لوبو اتله ده. شیوپال سینګ جی څوک چې د نیزې ویشتلو کې برخه اخلي د بنارس دی. د شیوپال جی ټوله کورنۍ له دې سپورت سره تړاو لري. د هغه پلار، تره او ورور ټول د نیزې اچولو ماهرین دي. دا کورنۍ دود د ټوکیو اولمپیک کې د هغه لپاره ګټور دی. د ټوکیو اولمپیک سیالۍ ته د چراغ شیټي او د هغه د ملګري ستوویک سراج تک هم الهام بښونکی دی. په دې وروستیو کې د چراغ مور او پلار د کورونا له امله مړه شول. سټویک په خپله هم سږکال کورونا تیره کړه. مګر د دې خنډونو سره سره دواړه چمتو دي چې د نارینه‌وو 2 شټل سیالۍ کې خپله غوره سیالي ترسره کړي. زه غواړم تاسو یو بل لوبغاړی منیش کوشک چې د هریانا د بیوانی دی تاسو ته در وپېژنم. نوموړی د یوې بزګرې کورنۍ سره تړاو لري. هغه په ماشومتوب کې په خپلو ځمکو کې د کار کولو ترڅنګ د سوک وهنې مینهوال شو او نن ورځ هغه خپل شوق توکیو ته بیایي. ملګرو دلته ډېری داسې نومونه
خبرونه شتون لري، مګر په من کی بات کې نن ورځ ما د یو څو تنو یادولو توان درلود. هر لوبغاړی چې ټوکیو ته ځي کلونه یې هڅې او مبارزې کړي. دوی نه یوازې د ځان لپاره بلکې د هیواد لپاره ځي. دا لوبغاړي باید د هند لپاره لا ویاړونه او د خلکو زړونه وګټي، او همدا لامل دی چې زه غواړم تاسو هیوادوالو ته هم مشوره درکړم چې موږ باید پر دوی په پوهه یا ناپوهۍ کې فشار را نه وړو، بلکې په خلاص ذهن سره باید د هر لوبغاړي ملاتړ وکړو. تاسو کولی شئ خپل هیلې په ټولنیزو رسنیو کې د چیر فور انډیا سره لوبغاړو ته واستوئ. که تاسو غواړئ یو څه نوی نوښت ترسره کړئ نو یقینا دا هم ترسره کړئ. زما ګرانو هیوادوالو، د کورونا په وړاندې هغه جګړه چې موږ هیوادوال یې په وړاندې جنګیږو دوام لري، مګر په دې مبارزه کې موږ په ګډه یو زیات شمیر غیر معمولی هدفونه ترلاسه کړل. یوازې څو ورځې د مخه زموږ هیواد یوه بېسارې لاسته راوړنه ترلاسه کړه. د جون په 21 د واکسین کمپاین بل پړاو پیل شو او په هماغه ورځ هیواد له 8.6 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته په وړیا توګه د واکسین د ورکړې ریکارډ ثبت کړ. دا هم په یوه ورځ کې د هندوستان حکومت لخوا د وړیا واکسینونو لوی شمیر، هغه هم په یوه ورځ کې. دا طبیعي ده چې په دې به په پراخه کچه بحث شوی وي. ملګرو، یو کال د مخه هغه پوښتنه چې ټول ورسره مخ وو هغه دا و چې واکسین به کله راشي. نن ورځ په یوه ورځ کې موږ په میلیونونو خلکو ته وړیا د هند جوړ شوي واکسین ورکوو، او دا د نوي هند ځواک دی. ملګرو، موږ باید هڅه وکړو چې ډاډ ترلاسه کړو چې هر وګړی د واکسین له لارې د خوندیتوب څخه برخمن شي. په ډیری ځایونو کې د واکسین کولو شک پای ته رسولو لپاره سازمانونه او د مدني ټولنې غړي مخ ته راغلل او په ګډه دوی په زړه پورې دنده ترسره کوي. راځئ چې یو کلی ته لاړ شو او د خلکو سره د واکسین په اړه وغږیږو. راځئ چې د مدیا پردیش بیټول ولسوالۍ دولاریا کلی ته لاړ شو. لومړی وزیر: هلو راجیش. نمسکار. لومړی وزیر: نمسته جی راجیش. زما نوم راجیش هراوی دی. د ګرم پنچایت دولاریا له بیپور بلاک سره تړاو لرم. لومړی وزیر: راجیش صاحب، زه غواړم چې ستاسو په کلی کې د کورونا د اوسني وضعیت په اړه پوه شم. راجیش: ښاغلیه، اوس دلته وضعیت ښه دی، هیڅ داسې څه نشته. لومړی وزیر: خلک اوس ناروغه نه دي؟ راجیش: هو، نه دي ناروغه. لومړی وزیر: ستاسو د کلی نفوس څومره دی؟ راجیش: ښاغلیه، دلته 462 نارینه او 332 ښځې زموږ په کلی کې ژوند کوي. لومړی وزیر: ښه، آیا تاسو واکسین کړی دی؟ راجیش: نه ښاغلیه، تر اوسه مې نه دی کړی. لومړی وزیر: ولې مو نه دی کړی؟ راجیش: ښاغلیه، دلته ځینې خلکو په واټس اپ کې داسې خپرونې کړي چې ډیره یې ډار کړي دي. لومړی وزیر: نو حتی تاسو په خپل ذهن کې ویره لرئ؟ راجیش: هو ښاغلیه، ټول کله یې ډار کړی دی. لومړی وزیر: دا دې څه وویل؟ ګوره راجیش جی. راجیش: اورم ښاغلیه. لومړی وزیر: زه له تاسو ټولو د کلي له ورونو او خویندو غواړم چې دا ډار مو له ذهن وباسئ. راجیش: ښه. لومړی وزیر: زموږ په هیواد کې له 310 میلیونه څخه ډیرو کسانو واکسین کړی دی، او ته پوهیږي چې ما هم 2 دوزه واکسین کړی. راجیش: هو ښاغلیه. لومړی وزیر: او زما مور نږدې 100 کالو ته نږدې ده، هغې هم 2 دوزه واکسین کړی دی. په ځینې خلکو کې تبه رامنځته کوي، مګر دا خورا لږ وي، یوازې د څو ساعتونو لپاره وي. ګوره، د واکسین نه کول خطرناک ثابت کېدای شي. راجیش: ښه ښاغلیه. لومړی وزیر: او راجیش جی، همدا دلیل دی هر څومره ژر چې امکان ولري خپل ځان واکسین کړئ، او په کلی کې ټولو ته ووایاست چې واکسین د هندوستان د حکومت لخوا په وړیا توګه ورکول کیږي، او د 18 کالو څخه پورته عمر لرونکي ټولو خلکو لپاره دا واکسین وړیا دی. راجیش: ښه ښاغلیه. لومړی وزیر: نو دا په کلی کې خلکو ته ووایاست، او د ډار فضا په کلی کې هیڅ دلیل نشي کېدای. راجیش: ښاغلیه، لامل یې دا دی چې ځینو داسې غلط معلومات خپاره کړي دي چې خلک یې په ژوره ویره کې اچولي. د مثال په توګه د واکسین اخیستل د تبې زیاتوالی او د نورو ناروغیو لامل کیږي، حتی تر دې کچې چې ویل شوي چې واکسین د مرګ لامل هم کیږي. لومړی وزیر: دا افسوس ځای دی، په دې ورځو کې د راډیو او ټلویزیون په شان ډیر څه شتون لري، خورا ډیر خبرونه، نو له دې لارې پوهېدل خورا اسانه دي. او اجازه راکړئ تاسو ته ووایم چې په هندوستان کې ډیری کلي شتون لري چیرې چې خلکو د واکسین څخه ګټه اخیستې، یعنی دوی 100% واکسین شوي. زه به تاسو ته ورته مثال درکړم. راجیش: ښه ښاغلیه. لومړی وزیر: په کشمیر کې د باندې پورا ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې د ویان کلی
خلکو د ځانونو د 100% واکسینولو هدف وټاکو او دا یې هم ترلاسه کړ. نن ورځ د کشمیر په دغه کلي کې له 13 کالو څخه پورته عمر لرونکي ټولو خلکو واکسین کړی دی. زه په ناګالند کې د 3 کلیو په اړه هم خبر یم چیرې چې خلک 100% کې واکسین شوي دي. راجش ښاغلیه لومړی وزیر. راجش جی تاسو هم باید دا خبره په خپل کلی او گاونډیو کلیو کې وکړئ او همدا لار تاسو هم باید تعقیب کړئ. په ګمراه کوونکو خبرو پسې باید لاړ نشئ. راجش سمه ده ښاغلیه لومړی وزیر. نو د دې دروغو د حل یوازینی لار د ځان د واکسین کولو سره د نورو قانع کول دي. ته به دا کار وکړې کنه؟ راجش هو کوم یې لومړی وزیر. آیا تاسو به په ډاډ سره دا وکړئ؟ راجش ښاغلیه له تاسو سره په خبرو کولو سره ما احساس وکړ چې زه باید خپل ځان واکسین کړم او نور هم متحرک کړم ترڅو ورته کار تر سره کړي. لومړی وزیر. آیا کوم بل څوک هم په کلي کې شته چې زه ورسره خبرې وکولی شم؟ راجش هو ښاغلیه شته. لومړی وزیر. څوک را سره خبرې کوي؟ کیشوري لال. نمسکار مشره. لومړی وزیر. نمسته. څوک خبرې کوي؟ کیشوري لال. مشره زمانوم کیشوري لال دوروف دی. لومړی وزیر. ما هم دا اوس له راجش سره خبرې کولې. کیشوري لال. هو ښاغلیه. لومړی وزیر. هغه په ډیر تعصب سره وویل چې خلک د واکسین په اړه ډېرې ناسمې خبرې کوي. کیشوري لال. هو ښاغلیه همداسې ده. لومړی وزیر. آیا تاسو هم داسې څه اورېدلي؟ کیشوري لال. هو ما هم اورېدلي دي. لومړی وزیر. تا څه اورېدلي؟ کیشوري لال. لکه څنګه چې مهاراشټرا مونږ ته نږدې دی نو ځینې خپلوان چې هلته اوسېږي اوازې یې خپرې کړي چې خلک د واکسین له امله مړه کېږي، ځینې ناروغه کېږي، خلک له ناسمې پوهې ډک دي، له همدې امله دوی واکسین نه کوي. لومړی وزیر. نو دوی څه وایي چې کورونا اوس پای ته رسېدلې؟ آیا دوی همداسې وایي؟ آیا دوی وایي چې کورونا په چا هیڅ هم نه کوي؟ کیشوري لال. نه ښاغلیه دوی داسې نه وایي چې کورونا پای ته رسېدلې. دوی وایي چې کورونا لا هم شته مګر څوک چې واکسین وکړي ناروغيږي او ټول مړه کېږي. لومړی وزیر. نو مطلب دا چې خلک د واکسین له وجې مړه کېږي؟ کیشوري لال. زموږ سیمه یوه قبیلوي سیمه ده ښاغلیه. خلک ژر ویریږي چې دا د غلط انګیرنو د خپرېدو لامل کېږي، له همدې امله خلک واکسین نه کوي. لومړی وزیر. ګوره کیشوري لال جی هغه څوک چې ناسمې خپرونې کوي هغوی به خپل کار ته دوام ورکړي. کیشوري لال. هو ښاغلیه. لومړی وزیر. موږ باید خپل ژوند وژغورو، موږ باید خپل کلیوال وژغورو او خپل هیوادوال. که څوک وایي چې کورونا تللې نو د دې غلط فکر لاندې مه اوسئ. کیشوري لال. ښه. لومړی وزیر. دا ناروغي خپله بڼه بدلوي او په نورو بڼو کې را پیدا کیږي. کیشوري لال. ښه ښاغلیه. لومړی وزیر. او د دې څخه د ځان ساتلو لپاره موږ دوه لارې لرو. یو د کورونا پروتوکول ته غاړه کېښودل لکه د ماسک اغوستل، په مکرر ډول په صابون سره د لاسونو مینځل او فاصله ساتل دي، او د دې ټولو ترڅنګ بله لار د واکسین کول دي. دا هم د خوندیتوب یوه ښه لاره ده. په دې اړه فکر وکړئ. کیشوري لال. ښه ښاغلیه. لومړی وزیر. ښه کیشوري لال جی تاسو یو څه راته ووایئ. کله چې خلک تاسو سره خبرې کوي تاسو څنګه دوی سره اړیکه ټینګوئ؟ تاسو هڅه کوئ چې خلک قانع کړئ یا تاسو هم د اوازو تر اغېزې لاندې راغلي یئ؟ کیشوري لال. څنګه به یې قانع کړو؟ د دوی شمیر زیات وي، موږ هم د ډار سره مخ شو. لومړی وزیر. ګوره کیشوري لال جی ما ستا سره خبرې وکړې، نن ته زما ملګری یې، ته باید ونه ډار شې او باید د خلکو دغه ویره لرې کړې. آیا لرې به یې کړې؟ کیشوري لال. هو ښاغلیه زه به دا کار تر سره کړم، زه به د خلکو ویره هم لرې کړم او زه به خپله واکسین هم وکړم. لومړی وزیر. ګوره دې ناسمو خبرو ته هیڅ پام مه کوه. ته پوهیږې چې زموږ ساینس پوهانو څومره سخت کار تر سره کړ چې دا واکسین یې جوړ کړ. کیشوري لال. هو ښاغلیه. لومړی وزیر. د کال په اوږدو کې ډېری لوړپوړو ساینس پوهانو کار کړی او له همدې امله موږ باید په ساینس باور ولرو، په ساینس پوهانو باور ولرو او باید دې بې ځایه تبلیغ کوونکي پوه کړو چې ګورئ وروره داسې نه ده، ډېری خلکو واکسین کړی دی، هیڅ داسې نامناسب څه نه پیښیږي. کیشوري لال. ښه ښاغلیه. لومړی وزیر. او راجش جی کیشوري لال جی ستاسو په څیر ملګرو نه زه غوښتنه کوم چې د دې اوازو مخه ونیسي، نه یوازې ستاسو په کلي کې بلکې په نورو کلیو کې هم، او خلکو ته ووایي چې تاسو ما سره غږېدلي یئ. کیشوري لال. سمه ده ښاغلیه. لومړی وزیر. دوی ته زما نوم واخلئ. کیشوري لال. موږ به دوی ته ووایو ښاغلیه او د دې په اړه به دوی ته توضیحات ورکړو او خپله به هم وکړو. لومړی وزیر. زما نیکې هیلې ستاسو ټول کلي ته ورسوئ او دوی ته ووایاست چې کله د دوی نوبت راغی نو واکسین دې هرومرو وکړي. کیشوري لال. سمه ده ښاغلیه. لومړی وزیر. راجې صاحب او کیشوري صاحب د خبرو له فرصت راکولو مو ډېره مننه. کیشوري لال. مننه ښاغلیه چې له موږ سره مو خبرې وکړې، لا تاسو هم ډېره مننه. ملګرو یوه ورځ به دا د نړیوالې مطالعې یوه موضوع وګرځي چې څنګه د کورونا دورې په
جریان کې د هندوستان د کلیو خلکو زموږ د ځنګل اوسیدونکو قبیلوي ورونو او خویندو خپل ظرفیتونه او پوهاوی څرګند کړ. د کلیو خلک د قرنطین مرکزونه جوړوي، د ځایي غوښتنو سره سم کووډ پروتوکول جوړوي. د کلیو خلک هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې وږي پاتې شي، ځمکو کې کار کولو څخه مخ نه اړوي. کلیو نږدې ښارونو ته د شیدو او سبزیجاتو ورځنۍ اړتیاو رسول هم تضمین کړي دي. په داسې حال کې دوی هم د خپل ځان او هم د نورو پاملرنه کړي. موږ باید د واکسین په کمپاین کې هم همداسې ترسره کړو. موږ باید په دې اړه پوهه ولرو او نورو ته یې هم ورسوو. د کلي هر سړی واکسین کیږي. دا باید د ټولو کلیو لپاره هدف وي. په یاد ولرئ او زه په ځانګړي ډول غواړم تاسو ته ووایم، له ځانه یوه پوښتنه وپوښتئ. هر څوک غواړي بریالي شي، مګر د بریا لپاره پریکړه کولو شعار څه شی دی؟ د بریا لپاره قاطع شعار دوام دی. نو موږ باید آرامه ناسته ونه کړو. له ناسمې لارې باید لرې ووسو. موږ باید هلې ځلې جاري وساتو تر څو د کورونا پر وړاندې بریا ثبت کړو. زما ګرانو هیوادوالو، اوس د موسمي بارانونو فصل هم زموږ هیواد ته را رسېدلی دی. کله چې باران وریږي، دا نه یوازې زموږ لپاره وریږي بلکې راتلونکي نسلونو لپاره هم دی. د باران اوبه په ځمکه کې راټولیږي. دا د ځمکې د اوبو سطحه ډکوي او لوړوي، او له همدې امله زه د اوبو ساتل هیواد ته د خدمت یوه بڼه ګڼم. تاسو هم باید لیدلی وي زموږ څخه ډیری دا سپېڅلي کار د دوی د مسؤلیت په توګه اخلي. داسې یو کس د اتراکند د پاوري ګریوال اوسیدونکی سچیدانند بارتی جی دی. بهارت جی ښوونکی دی او هغه د خپل علم له لارې خلکو ته خورا ښې زده کړې ورکړي دي. نن ورځ د هغه د سخت کار له امله د پاوري ګریوال په افرینخیل سیمه کې د اوبو لوی ناورین پای ته رسېدلی. چیرې چې خلک د اوبو لپاره د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، نن ورځ د کال په جریان کې هلته دوامداره اوبه شتون لري. ملګرو، په غونډیو کې د اوبو د ساتلو یو دودیز میتود شتون لري، کوم چې چالکل نومیږي. په دې کې د اوبو راټولولو لپاره د یوې لویې کندې کیندل شامل دي. بهارت جی هم په دې دود کې ځینې نوي میتودونه اضافه کړل. هغه په منظم ډول سره کوچني او لوی تالابونه وکیندل. د دې له امله نه یوازې د افرانخیل غونډۍ زرغونې شوې، بلکې د خلکو د څښاک اوبو ستونزه هم حل شوه. تاسو که په دې پوه شئ، حیران به شئ چې بارتي جی له 10,000 څخه ډېر ورته د اوبو د ساتنې ځایونه جوړ کړي دي. 10,000 د هغه دغه یادګاري کار نن هم دوام لري او ډیری خلکو ته الهام بخښونکی دی. ملګرو، د اتر پردیش بندا ولسوالۍ د اندهاو کلي خلکو هم نوښتګره هڅه کړې او یو کمپاین یې پیل کړی دی. د دې کمپاین تر نامه لاندې دوی په کلي کې سلګونه خاورین د اوبو راګرځولو دیوالونه جوړ کړي. کله چې باران پیل شي نو اوبه یې هم دلته راټولیږي او ځمکې ته جذبیږي. اوس دا خلک په پام کې لري چې د ځمکو په ډنډونو کې ونې کیږدي. د همدې نوښت له لارې به اوس کروندګر درې واړه یعنې اوبه، ونې او پیسې ترلاسه کړي. دا کلی د خپل ښه کار له امله تر لرې سیمو پورې پیژندل شوی دی. ملګرو، د دې ټولو هڅو څخه د الهام اخیستو سره موږ کولی شو خپل شاوخوا اوبه هم وساتو په هره لاره چې امکان یې وي. موږ باید دا خوندي کړو. موږ باید د موسمي بارانونو د فصل دغه مهمه دوره له لاسه ورنه کړو. زما ګرانو هیوادوالو، دا زموږ په کتابونو کې ویل شوي دي. دا چې په ځمکه کې داسې کوم بوټی شتون نه لري چې د درملو خصوصیات دی ونه لري. زموږ شاوخوا داسې ونې او بوټي شتون لري چې په زړه پورې ګټې لري، مګر ډیری وختونه موږ د دوی په اړه نه پوهیږو. د ننیتال ملګری بهای پریتوش هم په ورته موضوع ماته یو لیک را لېږلی دی. هغه لیکلي چې هغه له کورونا وبا وروسته د ګیلای او نورو ډیری نباتاتو د درملیز خاصیت په اړه پوهېدلی دی. پریتوش له ما څخه هم غوښتنه کړې چې د من کې باد ټول اوریدونکو ته ووایم چې موږ باید د شاوخوا نباتاتو په اړه پوه شو او نورو ته هم دا پوهه ورسوو. زما ګرانو هیوادوالو، له نن څخه څو ورځې وروسته موږ به د جولای په لومړۍ نیټه د ډاکټرانو ملي ورځ ولمانځو. دا ورځ د هیواد د لوی ډاکټر او سیاستوال ډاکټر بي سي د زیږون کلیزې ته وقف شوې ده. موږ ټول د کورونا دوره کې د ډاکټرانو له هڅو او ونډې مننه کوو. زموږ ډاکټرانو خپل ژوند سره د بې پروایۍ په بیه زموږ خدمت کړی. د همدې لپاره دا ځل د ډاکټرانو ملي ورځ به ډیره ځانګړې وي. ملګرو، هیپوکراتس چې د طب نړۍ کې تر ټولو درناوی شوی کس وو، ویلي چیرې چې د طب هنر سره مینه کیږي هلته د انسانیت سره مینه هم شتون لري. ډاکټران د دې ډیری مینې په ځواک سره موږ ته د خدمت کولو توان لري. له همدې امله دا زموږ دنده ده چې له دوی څخه ډیره مننه وکړو او دوی وهڅوو. په هر صورت زموږ په هیواد کې ډیری خلک شتون لري چې مخکې راغلي او د ډاکټرانو مرستې لپاره یې کار کړی. زه د سرینګر څخه د ورته یوې هڅې په اړه پوهیږم. هلته په ډیل جهیل کې د کښتۍ امبولانس خدمت پیل شوی و. دا خدمت د سرینګر د طارق احمد پټلو جی لخوا پیل شوی و، څوک چې د یوې کورنۍ
کښتۍ مالک دی. هغه په خپل هم د کووډ-19 سره مبارزه کړې او د نوموړی د دې لپاره هڅولی چې د امبولانس خدمت پیل کړي. د دې امبولانس په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یو کمپاین هم روان دی او د امبولانس څخه مسلسل اعلانات د هغه لخوا کیږي. هڅه دا ده چې خلک باید ماسک واغوندي او نور اړین احتیاطي تدابیر هم ونیسي. زما ګرانو هیوادوالو، د کورونا په وړاندې د هند مبارزه یوه غوره بڼه ده. د هیواد هر وګړی په دې مبارزه کې خپله برخه اخیستې ده. ما ډیری وختونه په دې اړه په من کی بات کې ویلي دي، مګر ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی په اړه ډیر څه بحث نه کیږي. ډیری خلک لکه د بانک کارمندان، ښوونکي، کوچني سوداګر یا هټیوال، په هټیو کې کار کوونکي خلک، د سړک پر سر پلورونکي، د امنیت څارونکي، پوسټ رسونکي او د پوسټ دفتر کارمندان او داسې نور. په حقیقت کې دا لیست خورا اوږد دی او هر چا خپله ونډه اخیستې ده. بې شمېره خلک په بېلابېلو کچو کې د حکومت او ادارې سره ښکېل پاتې شوي. ملګرو، تاسو شاید د ګورو پرساد موپترا جي نوم اورېدلی وي، څوک چې د هند د حکومت سکرټر و. نن په من کی بات کې زه غواړم د هغه په اړه هم وغږېږم. د ګورو پرساد جي کورونا مثبت تشخیص شوی و. هغه په روغتون کې بستر شوی و او لا هم په ورته وخت کې خپل رسمي دندې هم ترسره کولې. هغه شپه ورځ هڅه وکړه ترڅو په هېواد کې د اکسیجن تولید ظرفیتونه لوړ کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې اکسیجن لرې پرتو سیمو ته رسیږي. له یوې خوا د محکمې معاملې، د رسنیو فشار او داسې نورو ستونزو سره سره هغه په ورته وخت کې مبارزې ته دوام ورکړ او د خپلې ناروغۍ پر مهال یې له کار کولو ډډه ونه کړه. حتی وروسته له هغه چې نوموړی له کار کولو منع شوی و، هغه د اکسیجن په اړه د ویډیو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ټینګار کاوه. دا د هیوادوالو لپاره د هغه اندېښنه وه. هغه د هیواد خلکو ته د اکسیجن رسولو لپاره چمتووالی نیولو په داسې حال کې چې روغتون کې بستر و. دا زموږ ټول لپاره د خواشینۍ ځای دی چې هیواد دغسې یو غښتلی کس له لاسه ورکړ. کورونا هغه له موږ څخه واخیست. بې شمېره خلک شتون لري چې هیڅ کله پرې بحث نه دی شوی. هر داسې کس ته زموږ خبره به دا وي چې موږ د کووډ پروتوکول په بشپړ ډول تعقیبوو. زموږ واکسینونه ترسره کړئ. زما ګرانو هیوادوالو، د من کی بات په اړه تر ټولو غوره خبره دا ده چې تاسو ټول زما څخه ډیر په دې کې برخه اخلئ. ما له چینایي څخه په مای ګاف کې د تیرو ګورو پرساد جي یو پوسټ ولید. تاسو به هم خوښ شئ چې پوه شئ چې هغه څه لیکلي دي. هغه لیکلي دي چې هغه د من کی بات خپرونې منظم اوریدونکی دی. زه د ګورو پرساد جي له پوسټ څخه یو څو کرښې وینم. هغه لیکلي دي: هر کله چې تاسو د تامل نایډو په اړه وغږیږئ، زما لیوالتیا نوره هم زیاتیږي. تاسو د تامل ژبې او تامل کلتور عظمت باندې بحث کړی دی. همداراز د تامل فیسټیوالونو او سترو سیمو باندې هم. ګورو پرساد جي نور لیکلي: په من کی بات کې تاسو د تامل نایډو د خلکو د لاسته راوړنو په اړه هم څو ځله خبرې کړې دي. د تیرو کرال سره ستاسو د مینې او د تیرو والور جي لپاره ستاسو د احترام په اړه په څه ووایو. له همدې امله ما یو برېښنایي کتاب چمتو کړی دی د هغه څه په اړه چې تاسو د تامل نایډو په اړه په من کی بات کې ویلي دي. آیا تاسو به د دې کتاب په اړه څه ووایاست او دا نم اپلیکیشن کې به یې خپور کړئ؟ مننه. ما ستاسو لپاره د ګورو پرساد جي لیک لوستلو. ګورو پرساد جي، زه ستاسو د دې پوسټ په لوستلو ډیر خوښ شوم. اوس تاسو په دې برېښنایي کتاب کې بله پاڼه هم اضافه کړئ. نن تامیلا کالا چاراکتن پیریي، نن الګتلی پالامایا تامل مولین پیرییا. په تلفظ کې یقینا غلطي کېدای شي، مګر زما هڅې او زما مینه به هیڅ کله کم نه شي. زه غواړم هغه څه هغو ته چې په تامل نایډو خبرې نه کوي ووایم چې ما ګورو پرساد ته ویلي دي. زه د تامل کلتور لوی ستایونکی یم. زه د تامل لوی لیوال یم چې په نړۍ کې تر ټولو زړه ژبه ده. ملګرو، هر هندی باید ویاړ وکړي چې د نړۍ تر ټولو پخوانۍ ژبه زموږ له هیواد سره تړاو لري. زه په تامل ډیر ویاړم. ګورو پرساد جي، ستاسو دا هڅه ماته یو نوی لید وړاندې کوي. کله چې ما من کی بات کې خبرې کړې، ما خپله خبره په ساده ډول وړاندې کړه. زه نه پوهیږم چې دا حتی یوه برخه وه او یو عنصر و. کله چې تاسو زموږ ټولې زړې خبرې راټولې کړې، نو ما دا یو ځل نه بلکې 2 ځله لوستل. ګورو پرساد جي، زه به دقیقاً ستاسو دا کتاب په نوم اپ کې اپلوډ کړم. په راتلونکي کې تاسو ته نیکې هیلې غواړم. زما ګرانو هیوادوالو، نن موږ د کورونا په تړاو د ستونزو او احتیاطي مسلو په اړه خبرې وکړې او د هیواد او هیوادوالو په ډیرو لاسته راوړنو مو هم خبرې وکړې. اوس یو بل لوی فرصت هم زموږ په مخ کې دی. د اګست 15 هم نږدې ده. د خپلواکۍ 15مه کلیزه زموږ لپاره لوی الهام دی. راځئ چې د هیواد لپاره ژوند وکړو. د خپلواکۍ لپاره مبارزه د هغه چا کیسه ده چې د هیواد لپاره مړ شوي. زموږ شعار باید وي هندوستان تر هر څه مخکې. زموږ هره پریکړه باید هندوستان ته لومړیتوب ورکولو سره ترسره شي. ملګرو، هیواد د ازادۍ ورځې لمانځلو کې ډیری اجتماعي اهداف هم
ټاکلي دي، لکه موږ باید د دوی په یاد ساتلو سره د خپل ازادیو جنګیالیو اړوند تاریخ بیا ژوندی کړو. تاسو به په یاد ولرئ چې په من کې بعد کې مې له ځوانانو غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ مبارزې د تاریخ څېړنه او لیکنه وکړي. مقصد دا و چې ځوان استعدادونه باید مخې ته راشي، ځوان فکرونه باید شهرت ترلاسه کړي، ځوان قلم باید په نوې انرژۍ لیکل وکړي. زه ډېر خوشحاله یم په دې لیدو سره چې په ډېر لنډ وخت کې له 2.5 ډېرو ځوانانو د دې کار کول لپاره مخې ته راغلي دي. ملګرو، په زړه پورې خبره دا ده چې د 19مې او 20مې پیړۍ مبارزې په اړه معمولا خبرې کیږي، مګر دا د خوښۍ خبره ده چې هغه ځوانان چې په 21مه پیړۍ کې زیږیدلي او لوی شوي دي د 19مې او 20مې پیړۍ د مبارزینو د تاریخ په اړه سیالي ترسره کوي. د ټولو خلکو بشپړ جزئیات په مایګاف کې لیږلی دی. دا خلک به د هیواد په بیلابیلو ژبو لکه هندي، انګلیسي، تامل، کنډا، بنګالي، مراټي، مالیالم، ګوجراتي کې د ازادۍ مبارزه باندې ولیکي. ځینې د خپلواکۍ د مبارزینو په اړه له خپلو شاوخوا ځایونو په اړه معلومات راټولوي. په داسې حال کې چې ځینې د قومي ازادۍ بخښونکو جنګیالیو په اړه کتاب لیکي. دا یو ښه پیل دی. زه له تاسو ټولو څخه غوښتنه کوم چې د ازادۍ ورځې لمانځنه کې ګډون وکړئ په هر لاره چې تاسو یې کولای شئ. دا زموږ ښه بخت دی چې موږ د خپلواکۍ د 15مې کلیزې شاهد یو. له همدې امله بل ځل چې موږ د من کې بعد کې سره وینو، موږ به د ازادۍ ورځې لمانځلو لپاره د چمتووالي په اړه ډېرې خبرې وکړو. تاسو ټول د روغ وئ، د کورونا اړوند مقرراتو په تعقیب حرکت وکړئ او خپلو نویو هڅو سره هیواد ته ځواک ورکړئ. د غوره هیلو سره ډېره مننه.